بسم الله الرحمن الرحیم د بریا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست دوستانو. زه عبدالظاهر یم. که غواړئ چې کمپیوټر په پښتو ژبه د یوټیوب له لارې زده کړئ نو په یوټیوب کې بریا ټیګ ولیکئ نو زما چینل به راشي. په دې کې هغه پروګرامونه چې ما په پښتو ژبه ریکارډ کړي دي ټول شته، مثلا لکه فوټوشاپ د مایکروسافټ اکسل 2014، کورل را، ورد، پاورپوینټ، اکسل او اکسس ایچ ټي ام ایل او همداسې نور پروګرامونه چې دا لړۍ به انشاءالله همداسې جریان ولري او په آینده کې به ټول هغه پروګرامونه چې زما زده وي د هغو ویډیوګانې جوړې کړم. نو د دې لپاره چې تاسو ته هره ویډیو ته لاسرسی ولرئ او پیدا یې کړای شئ نو چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زه هره نوې ویډیو چې اپلوډ کوم تاسو ترې خبر اوسئ. نو راځو دوستانو، په دې ویډیو کې د نیټورک چې پنځمه ویډیو راځي. په تیره ویډیو کې موږ تاسې د یو ټي پي کیبل، یو ټي پي او اس ټي پي کیبل په هکله خبرې وکړې او په هغه کې مو بیا د کیبل کټګریز وویلې چې تقریبا موږ سره دغه ټول د یو ټي پي او اس ټي پي کیبل کټګریز دي چې مختلف سپیډ او بینډویډ لري. اوس راځو نوي درس ته. په دې ویډیو کې به موږ تاسې د یو ټي پي او اس ټي پي کیبل په جوړېدو باندې خبرې کوو چې څو اقسام پکې لرو، څه رقم به یې جوړوو، کوم حالتو کې به څه رقم کیبل موږ تاسې جوړوو. نو دوستانو موږ تاسې دوه نوع کیبل لرو. که چېرته مثلا موږ یو دوه کمپیوټر وصلوو یا مثلا یو دوه ډیوایسونه وصلوو، هر شی چې وصلوي که کمپیوټر وي که ډیوایس وي، مثلا زه یو دوه کمپیوټر وصلوم، یو کمپیوټر مثلا دا ده او یو کمپیوټر دا ده، د دوه لپاره به زه کوم نوع کیبل جوړوم. مثلا یو ټي پي کیبل یا اس ټي پي کیبل، هر یو چې دا ما انتخاب کړی ده، خو زه به د دې کیبل دا سر او دا سر څه رقم جوړوم تر څو چې په دې کې موصل شي، په دې کې موصل شي او دوی دوه خپل منځ کې سره کنیکټ شي. یا مثلا زه دلته یو سویچ هم لرم، مثلا دا یو سویچ ده، دا زه له دې کمپیوټر سره وصلوم، نو دا کیبل باید د دې کیبل دا سر او دا سر باید زه څه رقم جوړ کړم تر څو دوی دوه سره کنیکټ کړي او صحیح کار وکړای شي. نو دوستان اول هغه کنیکټر چې د لاین په سر کې نصبیږي هغه ته RG45 کنیکټرز ویل کیږي، او کوم چې په دیوال کې وي هغه ته RJ جاک یا IO ورته ویل کیږي. نو کله چې زه دا لاین جوړوم RG45 کنیکټر په دې کې نصبوم، څه رقم به نصبوم. د دې لپاره موږ تاسې دوه نوع سټینډرډ لرو، یو A سټینډرډ ده او بل B سټینډرډ ده. لکه موږ چې ویل چې دا ټویسټډ پیر کیبل ده، څلور جوړې کیبلونه دي چې هره جوړه مختلف رنګونه لري، تقریبا 4 نوع رنګونه دي چې په هغه کې گرین وایټ گرین ده، وایټ اورنج اورنج، وایټ بلو بلو، وایټ براون براون، دغه 4 نوع کیبلونه دي. نو بیا موږ تاسې دوه سټینډرډ لرو، یو A سټینډرډ ده یو B سټینډرډ ده. دواړه یو شی دي، یعنی که زه یو کیبل A سټینډرډ جوړ کړم بل کیبل B سټینډرډ جوړ کړم، دواړه یو نوع کار کوي، هیڅ فرق نه لري. صرف بعضی ځایو کې B سټینډرډ استفاده کیږي، بعضی ځایو کې A سټینډرډ استفاده کیږي. امریکنز کنټری کې امریکایي هیوادو کې زیاتره B سټینډرډ استفاده کیږي، په افغانستان کې هم زیاتره خلک B سټینډرډ له A نه زیات استفاده کیږي. خو که چیرته A جوړ شي که B جوړ شي دواړه یو شانته دي. خو مونږ یو سر او بل سر څه رقم، مثلا دا سر هم باید B جوړ شي، دا هم B جوړ شي، دا هم A جوړ شي، دا هم A جوړ شي، دا بیا فرق کوي چې مونږ تاسې په کوم حالت کې له کوم نوع کیبل نه استفاده وکړو. نو په دې کې بیا مونږ تاسې دوه قسمه کیبل لرو، یو سټریټ کیبل ده، یو کراس کیبل ده. کراس کیبل او سټریټ کیبل. سټریټ کیبل مونږ تاسې هغه وخت استعمالوو کله چې مونږ تاسې مختلف ډیوایسونه وصلوو. مثلا زه کمپیوټر له سویچ سره وصلوم، مثلا دا کمپیوټر له سویچ سره وصلوم، یا مثلا پرینټر له لپټاپ سره کمپیوټر سره وصلوم، نیټورک پرینټر. کله چې مونږ تاسې مختلف ډیوایسونه یو له بل سره وصلوو نو په هغه صورت کې مونږ تاسې سټریټ کیبل نه استفاده کوو. او کم کله سیم ډیوایسونه، مثلا زه لپټاپ له لپټاپ سره وصلوم، یو قسم ډیوایسونه، یا مثلا سویچ له سویچ سره وصلوم، دلته یو سویچ بل هم ده، دا سویچ له دې سویچ سره وصلوم، نو دا کیبل باید زما کراس کیبل وي. نو سټریټ کیبل مونږ تاسې هغه وخت استفاده کوو کله چې مونږ تاسې مختلف ډیوایسونه کنیکټوو خپل منځ کې، لکه مثلا کمپیوټر له سویچ سره یا هب سره، یا مثلا کمپیوټر له موډیم سره، یا مثلا راوټر سره، یا مثلا راوټر له سویچ سره. کله چې موږ تاسې مختلف ډیوایسونه کنیکټوو نو بیا به سټریټ کیبل جوړوو. او که چیرې یو نوع مثلا کمپیوټر له کمپیوټر سره کنیکټوي، سویچ له سویچ سره کنیکټوي، په دې صورت کې بیا موږ تاسې کراس کیبل جوړوو. نو بیرته راځو خبره سټینډرډ ته راځي چې کله زه غواړم سټریټ کیبل جوړ کړم، مثلا کله غواړم زه سټریټ کیبل جوړ کړم تر څو مختلف النوع ډیوایسونه کنیکټ کړم، سویچ کمپیوټر له سویچ سره یا بل، نو بیا به زه څه کار کوم، زه به دواړه د یو کیبل، مثلا دا یو کیبل شو
دا سر او دا سر مثلا دا یو سر ده او دا دویم سر ده دا دواړه به زه یو نوع سټینډرډ نیسم مثلا که مې بي استفاده کو دا سر به ام بي وي دا سر به هم بي وي که مې ای استفاده کول هم دا سر به ام ای وي دا سر به ام ای وي یعنی دا سر چې زه څه رقم جوړوم دا سر هم باید هغه رقم جوړ کړم کله چې د دې لاینو ترتیب او د دې سر د لاینو ترتیب یو شان وي نو بیا دې ته سټریټ کیبل وایي او دا د مختلفو ډیوایسو د کنیکټ لپاره استفاده کیږي او که چیرته زه غواړم چې کراس کیبل جوړ کړم کراس کې بیا صرف د دوه لاینو ترمنځ فرق راځي اوس دوستانو مخکې لکه ما ویل چې ای او بي سټینډرډ یو شی دی نو که چیرې مونږ تاسې دلته متوجه شو مثلا ای سټینډرډ ته متوجه شو اته لاینې دي وینې یو نه تر اته په دې سر کې شو او یو نه تر اته په دې سر کې شو دا مثلا یو لاین شو دا یو سر د چې اته لاینې دي او دا بل سر د چې اته لاینې دي نو کله متوجه شو اول لاین چې ده دوستانو ویني دریم ته راغلی اول لاین دریم لاین ته راغلی بیا که وګورو دویم شپږم ته راغلی او که دریم وګورو بیرته اول ته تللی څلورم اووم ته راغلی او په همدې ترتیب تر اتمه پورې که چیرې دې ته راشو دا هم هماغه ترتیب ده مثلا که وګورو اول دریم ته راغلی ویني دیم اول دریم ته راغلی دیم اول دریم ته راغلی دې دویم شپږم ته راغلی دې دوهم دویم شپږم ته راغلی د دې دریم اول ته راغلی د دې دریم هم اول ته راغلی صرف او صرف فرق پکې د رنګو ده نور کنیکشن سیم ټو سیم ده یو شی ده څه رقم چې په دې کې جوړیږي په دې کې هم هماغسې جوړیږي صرف د دې لاینو د دې ترتیب فرق پکې راځي نو چې زیاتره خلک بي استعمالوي نو زه به هم د بي زیات درته تشریح کوم مثلا که چیرته غواړو چې یو لاین موږ سټریټ کیبل جوړ کړو نو دا سره دا ترتیب او بل سره هم دا مثلا که زه یو سره جوړوم اول به وایټ اورنج اخلم بیا وایټ گرین بلو بیا وایټ بلو گرین بیا وایټ براون دا یو سر چې مې په دې ترتیب جوړ کو مثلا دا یو سره په دې ترتیب جوړ شو دا بل سر به هم په همدې ترتیب جوړوم دا سر به مثلا دا سر هم په دې ترتیب شو دا سر به هم په همدې ترتیب جوړ شي چې اول وایټ اورنج وي بیا وایټ گرین بلو بیا وایټ بلو گرین او بیا وایټ براون دا سر به هم داسې کم دا سر به هم داسې جوړ کړم دا پس موږ ستاسې سټریټ کیبل شي او دا به کولی شو چې د مختلفو نوع ډیوایسو د کنیکټ لپاره استفاده ترې وکړو او که چیرته زه غواړم چې کراس کیبل جوړ کړم تر څو د هم نوع ډیوایسو لپاره استفاده وشي نو بیا به یو سر دا اخلو بل سر به دا مثلا که زه غواړم چې کراس کیبل جوړ کړم دا یو سر مثلا دا نوع جوړ شو په دې ترتیب جوړ شو چې اول پکې وایټ گرین بیا وایټ اورنج بلو بیا وایټ بلو اورنج بیا وایټ براون دا بل سر به بیا په دې ترتیب جوړ کړم د دویم سر به په دې چې وایټ اورنج شي وایټ گرین بلو شي وایټ بلو گرین وایټ براون که پکې وګورو صرف فرق په وایټ گرین او وایټ اورنج کې راځي یعنی صرف د دوه ځایونو سره عوض کیږي نور هماغه شان وي مثلا وایټ اورنج دلته اول راغلی دی کې وایټ گرین اول راغلی دی کې وایټ اورنج اول راغلی ده په دې کې چې په کوم ځای کې وایټ گرین استفاده شوی الته وایټ اورنج استفاده شوی نو که چیرې موږ تاسو کراس کیبل جوړو چې هم نوع ډیوایسونه کنیکټ کو نو یو سر به دا ای سټینډرډ نیسو بل سر به بي سټینډرډ نیسو او که چیرته غواړو چې سټریټ کیبل جوړ کو نو بیا به دواړه سرونه یا ای سټینډرډ نیسو یا بي سټینډرډ خو چون خلک زیات بي سټینډرډ نه استفاده کوي نو بي سټینډرډ به بیا جوړ کو نو کله چې کنیکټ یو سر بل سر جوړ کو کم سټارټ کراس کیبل جوړ کړی وي هم نوع ډیوایسو لپاره به کار راکړي او کم سټریټ کیبل جوړ کړی وي د مختلفو نوع کیبلو لپاره به کار راکړي نو دا دوستانو د کیبل د جوړولو ترتیب شو چې په آینده ویډیو کې به زه تاسو ته عملی ډول باندې لاینونه جوړ کړم چې تاسو ته هم معلوم شي چې که چیرته موږ کراس کیبل جوړو سره هم به جوړو که سټریټ کیبل جوړو سره هم به جوړو او عملی به هم درته وښیم نو دا زموږ د نن ویډیو شوه خدای دې وکړي چې ویډیو هم خوښه شوې وي که چیرې ویډیو خوښه شوې وي چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو نورو ویډیوګانو ته هم لاس ولرئ تر آینده ویډیو پورې ښه وخت ولرئ